د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار اول خیلو کلي کې د حضرت عمر فاروق ابتدایه ښوونځي د ودانۍ د جوړېدو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد ښوونځي ودانۍ په عصري ډول په 3.5 جریبه ځمکه جوړه شوې او د 12 خونو په درلودلو سره 19 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی چې د سویډن کمیټې په مالي ملاتړ یې چارې بشپړې شوې. دې مکتب بودیجه داسې کمه بودیجه نه ده، تقریبا 19 میلیون افغانۍ. 12 خونې لري چې په دوی کې 6 صنفونه دي، یو د لابراتوار اتاق دی او یو د کمپیوټر لاب اتاق دی او په ضمن کې 2 نور ګدامونه دي. د دغه سیمې اوسیدونکي که څه هم د یاد ښوونځي ودانۍ رغېدو ته خوښ دي، خو وایي د دې سیمې نفوس ډیر دی او له حکومته غواړي چې د دغه ښوونځي تشکیل ورته لوړ او په لیسه بدل کړي. دلته په دې قریه کې ښوونځي بیخي نشته، همدغه یو ښوونځی ده ابتدایي چې د نجونو د هلکانو رسیدګي له نورو ځایو ته نشي کولی چون اطفال واړه دي. نو که دغه خواهش موږ له امارت اسلامي نه کوو، ریاست معارف نه له ارګان لوړو مقاماتو نه چې دغه که متوسطې راته تبدیل کړي ډېره به کوي. او د موږ شاګردان چې دي ډېر زیات بې سرپناه دي، اوړي کې لمر وسوځوي، په ژمي کې د یخ له لاسه نشي کولی خپل درسونه ووایي او موږ ستونزې زیاتې لرو. د ویلو ده چې په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې له لوري بېلابېلې پروژې تر کار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړې او ګټې اخیستنو ته وسپارل شي.